د ننګرهار د نور ولسوالۍ زلزله ځپلو کورنیو لپاره د ایران اسلامي جمهوریت د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته راورسېده. د ننګرهار ولایتي ادارې مسؤلینو ته د دې مرستې د سپارلو پر مهال په دغه ولایت کې د ایران سرپرست کونسل بهرام جمالي وویل دغه مرسته 88 ټنه ده چې پکې د بېلابېلو خوراکي توکو سربیره د سرپناه او پخلنځي وسایل هم شامل دي. کمک‌هایی که شامل خشکبار، کنسرو، مواد غذایی، مواد شوینده، البسه، چادر، بخاری، والور و هر گونه مایحتاج اولیه‌ای که قابل جمع‌آوری و اهدا بودش رو به هموطنان عزیز افغانستان داریم اهدا می‌کنیم. وزن این هدایا 68 تن هستش که خوشبختانه از مسیر زمینی از ایران وارد افغانستان شد و امروز هم به منطقه فارمهده جلال آباد آورده شدش. د مرستو د سپارلو په مراسمو کې د ننګرهار ولایت دفتر رئیس مولوي شاهد الله نورانی د ایران له بشردوستانه مرستو مننه وکړه او ویل چې ایران تل په سختو شرایطو کې د افغانستان ترڅنګ درېدلی دی. نورانی وایي دغه مرسته کې وریجې، بوره، لوبیا او نور بېلابېل توکي شامل دي. ایران جمهوری اسلامي ایران د ننګرهار ولایت کې د کونسلګرۍ سرپرست صاحب په توسط باندې اوس په حال موږ ته په ننګرهار ولایت کې د ننګرهار زلزله زدګانو لپاره 88 ټنه مواد چې په هغې کې مختلفو نوعه اسباب شامل دي، خوراکي توکي ورکړي دي، ظرفشیان ورکړي دي، همدارقم لوبیان دي او برنج او بوره او هغه شیونه دي چې مثال په الحال دوی موږ ته په ننګرهار کې تسلیم کړه. ایران هیواد له دې مخکې هم کونړ او ننګرهار زلزله ځپلو لپاره 130 ټنه د خوراکي او غیر خوراکي توکو بشري مرسته د اسلامي امارت مسؤلینو ته سپارلې وه.